بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله دې وکړي چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. راځئ نن شروع کوو یا هم سٹارټ کوو د پاور پوینټ پروګرام په لومړي درس یا هم په انټروډکشن باندې، چې دا د پاور پوینټ پروګرام د لومړی درس ده یا هم لومړی ویډیو ده. راځو موږ ورډ پروګرام ته. ورډ پروګرام کې ما دلته یو څه لیکنه کړې ده چې د وخت د کمبود په غیر او یا هم چې ویډیو اوږده نه شي. What is PowerPoint؟ PowerPoint څه شی ده؟ لومړی باید موږ زده کړو چې PowerPoint څه شی ده. PowerPoint دلته لیکلي ما It is program from Office package. دا چې د یو پروګرام د Office کمپنۍ چې یو پکیج ده چې Word، Excel، PowerPoint، OneNote او همداسې Outlook دا پروګرامونه چې دي د Office پروګرام چې دی تولید ده. Which is used from presentation. Which is used for what؟ presentation. دا څه لپاره استفاده کیږي؟ د پرزنټیشن لپاره او and animation او د څه لپاره؟ د انیمیشن لپاره. تاسو به دا اوریدلی چې سمه ده د پرزنټیشن لپاره خو ما اوریدلی و، خو د انیمیشن کې څه شی ده نو وای چې انیمیشن څه شی ده کې. راځو لومړی وای چې what is presentation. دا پرزنټیشن څه شی ده؟ presentation to show something to the viewer. یو څه شو کول، یو څه ښودل لیدونکو ته. دته څه ویل کیږي؟ پرزنټیشن ویل کیږي. ګوره دا څنګه، یعنی مطلب د څه شی ده؟ پرزنټیشن هغه ځای کې کارول کیږي چې چیرته یو مطلب یو ځای کې درس ورکول کیږي، لکه پوهنتون ده، مکتب ده، یو بل علمي ځای ده، یو سیمینار ده، د څخه کار اخیستل کیږي. او پرزنټیشن کې یا پاور پوینټ پروګرام کې باید خلاص لیکنه وشي. مطلب یو څه خلکو ته شو کوي د پاور پوینټ له طریقه. مطلب ته دا نشي کوي چې ورډ پروګرام کې راسي ته چې پرزنټیشن جوړ کړي یا هم یو لیکنه وکړي او خلکو ته شو کړي، هغه ته معلومات پر ورکړي، خلاصه ولیکي. ځکه په ورډ پروګرام کې موږ چې یو لیکنه کوو هغه ډېر په ډیټیل سره لیکنه کوو او طبعا کوم لیدونکی چې وي وروي هغه نو دغه ډیټیل سره چې خسته کیږي. نو تاسو به کوشش کوئ چې پاور پوینټ پروګرام کې ډېر د شارټ ډول څه وکړئ، لیکنه خپله اډ کړئ. نو پرزنټیشن داسې یو شی ده چې یو شی شو کول لیدونکو ته، دا عبارت له څه څخه دی؟ پرزنټیشن څخه دی. بل درهم هغه کې موږ سټیپ کې what is animation. animation څه ده؟ image or shape movement. د څه هدف دا ده؟ تاسو به کله هم لیدلی په هغه کې چې یو ویډیو کې نور هغه کې به تاسو درسو کې لیدلی چې یو ځای کې یو شیپ راځي، داسې کاته داسې راځي، هم کاته راسي، یا هم یو عکس راځي داسې پورته راځي، یا نور داسې هغه تغییرات کې راځي، لکه بعضې انداسې له کاته نه حروف راځي، یو A راځي، بیا B راځي. اوس لکه افغانستان لیکل کېږي، لومړی A راځي، بیا F راځي، بیا G راځي، بیا H راځي. نو دا سې مطلب یو شیپ ته یا هم څه ته ایمیج ته یو حرکت ورکو، هغه په چې کې په پاور پوینټ پروګرام کې موږ دا ورکولی شو. او بله خبره چې موږ سره ده extension of PowerPoint. د پاور پوینټ پروګرام extension څه شی ده؟ د پاور پوینټ پروګرام extension ده PPTX. د پاور پوینټ پروګرام extension PPTX ده. اوس خو مخکې د پاور پوینټ پروګرام extension و PPT او جاز فقط، او اوس ورسره X هم اډ شوی ده. تاسو که وګورئ د ورډ پروګرام هم DOC و، اوس اخره کې هم هغه سره هم X اډ شوی ده، یعنې اکسټنشن د اکسټنشن ما په ډیټیل سره خبرې کړې چې اکسټنشن څه شی ده. نو که چېرته چا هغه ویډیو نه یې کتلی، زموږ یوټیوب چینل کې ویډیو کتلی شي در سره. او اخره کې لاس کې زه ورته وایم دلته چې and last PowerPoint file called presentation. مطلب چې موږ پاور پوینټ پروګرام کې کوم ځای کې لیکنه کوو هغه ځای ته څه ویل کیږي؟ پرزنټیشن یا څه ویل کیږي؟ سلایډ ویل کیږي. مطلب دا چې موږ ورډ پروګرام کې لیکنه کوله هغه ته ډاکومنټ ویلې، او همداسې چې موږ په ایکسل پروګرام کې کومه لیکنه کوو هغه ته ورک بوک ورته ویل کیږي. هغه کوم ځای کې چې موږ لیکنه کوو هغه ته وربوک ویل کیږي. بیا وربوک څه شیټونه دي، هغه وروستۍ خبرې دي چې بیا اکسل کې په ډیټیل سره په خبرې وکړي. خو ورډ کې موږ هغه کوم ځای کې لیکنه چې کول هغه ډاکومنټ ویلې، په پاور پوینټ کوم ځای کې لیکنه دا لیکنه چې کوو هغه ته ټول څه وایي کې پرزنټیشن وایي. بیا پرزنټیشن کې چې یو صفحې ته څه ویل کېږي هغه ته په سلایډ ویل کېږي، او ورډ کې یوې صفحې ته څه ویل کېږي؟ پیج ویل کېږي. نو دا موږ سره د پرزنټیشن یو ډېر شارټ څه انټروډکشن و چې یو کس پوښي چې پرزنټیشن پروګرام اصلا هدف یې څه شی ده او د څه لپاره کارول کیږي. بیا مې یادول کول غواړم چې دا پروګرام چې ده دا
څه لپاره؟ خاص د یو شي د شروع کولو لپاره، مطلب د یو درس د ښودلو لپاره استفاده کوي، نه د کتاب د لیکلو لپاره، یا نه هم دلته داسې لیکنه کوي د ډیټیل لیکنې څخه دلته خودداري کیږي. نو انشاءالله وروسته به په نور په سټپ بای سټپ قدم په قدم مخته ځو، او انشاءالله ټول هغه درسونه به ځان سره جوین کوو. نو که چیرته په دې ویډیو کې تاسو سره څه پوښتنه پیدا شوي هغه ما سره کومنټ کې شریک کولی شئ، او که ویډیو مې خوښ شي نو ملګرو سره در سره شیر کړئ او لایک یې کړئ، او که چیرته کوم ملګري نوي وي زموږ یوټیوب چینل ته سبسکرایب کړئ تر څو نور ویډیوګانو څخه هم برخمن شئ. نور مو په لوی الله تعالی سپارم. ښه وخت کې چارې